خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلم دا خسته افغانستان دی نه سویس دی او نه فرانس دی او شین افغانستان دی د شمل ورو ظلم کور د خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا ان شاء الله تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي زه تورې بورې ته مرسته کوم د کونډو میندو سره خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایستا دا زمونږ یتیم بچیان دي او زمونږ خړ پړ افغانان دي بېوسه افغانان دي نن د خپلو میندو سره راغلي دي خپلو مورګانو سره خپل حق پسې راغلي دي او یو یو ګلې ډالۍ کړی دی د دې بیچارهګانو په وس کې دا چپله راکړه بچې دا د دوی چپله ده پیوند پیوند ما د افغان بچو دا زما خړ پړ افغانان دي خو دوی مېلمه پاله دي دا ګلانو بیته زه دوی ته واچوم ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت یې ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت یې ګلستان د خایستا افغانستان د کوم یتیم درد د کوم افغان درد برداشت کړو اخر دی هم د ژوند کولو حق لري په دې دونه لوی وطن کې دغه چپلې ده دی ستا نوم څه شی دی څه شی ماشاءالله مکتب کې څوم کې دوام کې ماشاءالله افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه
خایستا افغانستان خایستا افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل د دې مسکا پر موږ حق بچیانو تاسو خپل مورګانو سره کېنئ موږ مواد جوړو بیا تاسو خپل مورګانو سره راشئ مواد ویسئ خپل کورو ته صحیح ده خایستا افغانستان هر خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر یو زلمی میرویس خان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر یو پیغلی د ملال کړي خویونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان غرب یا تا پاتا نشتا خایستا افغانستان خایستا افغانستان غرب یا تا پاتا نشتا خایستا افغانستان خایستا افغانستان لارشا د روس لالا دی وکړه تپوسونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دا د سمسور د زړګي سر د خایستا افغانستان خایستا افغانستان دا د سمسور د زړګي سر د خایستا افغانستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا زما د وطن کونډې دي دا زما د افغانستان کونډې دي د دې ډېر ښایسته ژوند او زندګي وه کله نه چې خاوند ژوندی و د نورو خلکو سره به یې مرسته او کومک کولو خو نن د یو او د بل درد ته ګوري چې زموږ حق په ادا کوي هغه حق یې خو ادا کولی نه شو د پاسه یې رټو د پاسه بدرنګې خبرې ورته کوو 2 ورځې ژوند دی او په ژوند اعتبار په کار نه دی زو د دې دنیا څخه به ټول زو خو کله نه چې مرګ را رسیږي د ښو اخلاقو نه استفاده وکړو او د دوی حق ادا کړو نو د څو مورګانو سره به خبرې کوم چې د دوی ژوند زندګي په دې څنګه تېرېږي تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دا توره بوره ده توره بوره په بمونو بمبار شوله او په مرمیو
په باروتو بمبار شوه. بس ژوند دی تیریږي. زه چې کوم مور خوا کې ناست یم دی به خپل هم درد له تا سره شریک کي. هغه کمکي بچیانو چې ګلان یې راوړي د خوشحالۍ نه چې نن زموږ سره کومک کیږي او مرسته کیږي. مورې شپږیشتمه روژه ده او د 28مې شپه ده. بهترینې شپې ورځې دي. په تا دا ورځې څنګه تېرېږي مورې؟ ښایسته خدای دې نه خرابه اوسه پورې ښې دي خو دې نه پاسه د خدای خیر وکړي. دې نه پاسه به مې خدای ښې تېرېږي. دا 2 کاله ښې تېرې شوي نورې به مې خدای ښې تېرېږي. یو چا چې څوک وي ښه به تېره شي چې څوک یې نه وي څخلې به ښه تېره شي. داسې شي به ارمان جان وي هر شي به وږی وي. د ښې جوړې د ښې چاپړاکې د ښه زوړکې د ښې جامې چې څوک یې نه وي څوک دې ویر کړه. خو ځوان ډېر لوی دی ویر کوي هر شان یې ویر کوي. زما د مور درد هر رقم یې ویر کوي. خو بیا هم الله ته تسلیم دی. وایي ښایسته ژوند دی ډېر ښایسته ده خو چاته لاس نه اوږدی. نه سوال به نه دې کړی اوسه پورې. صبر مه کړه چې الله دې راکړي تاسو شته. تاسو ډېر څه دي دې راکړي. پنځه وخته مو څه کوم تراویح مو کړي دي. رب له سوال کوم د مور حلوا دورانې به ډېرې دي. څلورانې به دې یو بزوی دی. افغانستان هر ولایت یې ګلستان دی. ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ته مو خوشحال کړه زورېدلې ولسونه. ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان. خدایا زما د مور اته نوړي دي خو زه به دا سوال کوم چې الله زما د خورګانو عزت وساتي. آمین. حیا یې الله وساتي او زما د مور سره دی الله تعالی د خپلو خزانو نه کومک وکړي. آمین. الله دې ورته د ټولو مورګانو عزت وساتي. آمین. شپږیشتمه روژه ده د 28مې شپه ده. هغه روژه ده چې را روان کال به پر موږ او تاسو راشي او که نه. راځئ ښه اخلاق صدقه زکات مرسته وکړو او په خپل لاس یې وکړو. مور وی ما سره چا کومک نه دی کړی. زما ډېر سخت ژوند دی چاته لاس نه نیسم خو د غیرت شپې ورځې صفا کوم. افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان. خدایا تل لري ودان. عجیبه قصې دي زما د افغانانو. هر یو په کور کې درد لري هر یو په کور کې فریاد لري خو څوک نشته دی چې د دوی زړه غوټې راوسپړي او د دوی خپل هغه درد تاسو سره شریک کړي. آخر دی هم د ژوند کولو حق لري. دی هم پر موږ او تاسو حق لري. خوري قصه دې وکړه د ژوند دا څنګه تېرېږي په تاسو باندې. دا د شپږیشتمه روژه ده 28مه شپه ده د روژې. نن شپږیشتمه ورځ ده. تاسو وایي تر اوسه پورې موږ په کور کې غوښه پخ کړې نه ده. ښه شی م لیدلی نه او یوه دانه وزم لره د هغه مې ورور راکړي وه. لیور مې راته وویل دا خرڅه که بچیو ته د کالي په وکړه څپلکې په واخله ښځه په دې ووځه چې شی وکړه. کور کې نه بله مې وایي نه لنګ وایي نه بل شی نه بل شی ویلې بچي را په غاړه دي زمن مې دي وړوکی زوی مې د هغه مریض دی د دوا وسی نه لرم. یوه نسخه مې ورته واخیسته بلې وسی نشته. ما شکر جګ دی څوک مې غم نه کوي. سر مې خوږېږي غم څوک نه کوي چې لاړم دوا مې واخیسته بل نسخې ته بیا راشه دغه د روژه خلاصه شوه بیا مې روپۍ نشته چې لاړه شم زه ځان ته دوا واخلم د ځان غم وکړم. واړه واړه بچي را په غاړه دي. غرب یا تا
نشتا خایستا افغانستان خایستا افغانستان لارشا د روس لالا دی وکړه تپوسونه خایستا افغانستان دغه مې درد دی دغه مې غم دی نه مې د دوا وسه کېږي نه مې د خوړو وسه کېږي نه مې د جامې او د جوړې وسه کېږي یو ما نه بچي غواړي هېڅ شی نشته دی زما د کونډې مور نه صغیر صغیر بچیان یتیم د اختر کالي غواړي زما کونډه مور یې د کوم ځای نه کې څپلۍ غواړي موږ ته څپلۍ غواړي څپلۍ غواړي او کالي غواړي په کار د دوکاندار نه راکړي زما تور سره خور سره څوک به قرض کوي دوکانداران پوهېږي که نه خپل د ماما زوی مې دی وایي قرض نه درکوم قرض نه ورکوي څوک ورته خو که دې سره چا وکړو په جنت کې به الله تعالی ورته د دې اجر او ثواب ورکوي که د کونډې خور باندې چا رحم وکړو الله تعالی سره اجر او ثواب دی قدرمنو هیوادوالو پر تاسو خط کوم راځئ د هغې دنیا ته کار وکړو ښه اخلاق ښه مرسته او په خپل لاس یې وکړو هر قدم هم په نیکۍ حسابېږي نن چې څرنګه د دې تور سرو مویندو لپاره نن توضیح وکړله هره کونډې مور ته حق ور وسپارل شلو دی پر ما حق و ډېر وړاندې ساحې ته راغلی چې توره بوره اوس هم د دې نه د باروتو بوی ځي دا وه د نن ورځې خپرونه زما د دردېدونکو میندو سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت الله پامان گلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د لوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان خایستا